عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دا یو صحابي ده، هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ ته وویل چې د ځوانانو ډلې نکاحوې وکړي، ځان ته ودونه وکړي، ځکه واده داسې شی ده چې د یو مؤمن مسلمان سترګې له حرامو ساتي او ځان یې له حرامو څخه ساتي. او که چیرې ستاسې د واده طاقت نه وي، ځکه واده خو ګرانه مسله د روپۍ غواړي، که هغه نه وي نو بیا تاسې روزې ونیسئ. فعلیکم بالصیام فإن الصیام لکم وجاء. نبی علیه الصلاة والسلام وایي کوم د واده طاقت نه وي بیا روزې نیسي. روزه د یو ځوان مؤمن مسلمان دپاره داسې حالت خپلوي لکه سړی چې خسي کي، خواهشات کې کمزوري کوي، خواهشات کې ختموي. نو ته چې دا روزې ونیسې خواهشات به دې کمزوري سي، د خپل ځان له استعماله د حرام ځای کې له دې به ځان وساتې. دا دوم نمبر تقوا سو. لعلکم تتقون، د دې دپاره روزې ونیسئ، لکی تتقون، د دې دپاره ستاسې تقوا خپله کوي، ځان له حرامه وساتئ، ځان له غلطو کارو وساتئ. درېیمه مسله د تقوا دا ده چې روزه کې تا د لوږې تکلیف ولیدی، د تندې تکلیف دې ولیدی، له دغه تکلیف څخه له وږیو خلکو سره ستا تعلق پیدا کېږي، د لوږو درد احساسوي. تر اوسه خو چې به ستا معمولي شوق اوسئ بېسده به دې ډوډۍ وخوړه، نو دا د وږي د لوږې درد بیخي له تا سره ونه. اوس چې تا د روزې د امتحان په وجه د لوږې درد احساس کوي، د بل وږي درک ته معلوم سي، بیا به ته له بل وږي سره کومک کوي، بیا به د بل وږي امداد کوي. له دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام د میاشتې ته شهر المواسات ویلي دي. دا د الفت میاشت ده، د خلکو له نورو وږو خلکو سره الفت راځي، د هغو همدردي کوي. او ایاما معدودات، په دې څلرمه جمله کې الله جل جلاله بله تسلي د مؤمنانو بیانوي. وای ایاما ورځې دي معدودات شمار کړل سوي، دا په حساب یو څو ورځې دي تېرېږي، وار له واره ستا وار خطایي چې یوه میاشت فضل دې وسه یوه میاشت به تېرېږي، بیا به اختر راځي. دا څونه وخت الله جل جلاله داسې د لږو په شکل کې در ښکاره کړي. ایاما معدوده، یو څو ورځې تېرېږي، وارخطا کېږه ډېر مه. عبرات خو دې ولیدی څنګه زر تېر سي، دا روزه هم دغه زر تېرېږي. ایاما معدودات، یو څو ورځې دي، یو څو ورځې خو نو سړی تکلیف کولی شي. دا ګوره بله تسلي ده الله جل جلاله یې بیانوي. پنځمه جمله، پنځمه تسلي، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. کله کله د روزې مبارکه میاشت راسي سړی مریض وي، ناجوړه وي. ناجوړي خو هم داسې یو حالت ده، ډېر وختونه سړی هغه کار نسي کولی، روزه پر تکلیف یې نیسي نیوای، او د الله جل جلاله لخوا روزه فرض ده. او کله کله سړی بیا په مسافري کې وي، نه د روزه مات بندوبست کېږي، نه د پیشلمي کېږي، دلته هم تکلیف وي. نو الله جل جلاله په دغو دوو عذرو باندې تا ته اجازه وکړه چې په دغو شپو کې بیا وخوره. که مریض وې چې څونه ته مریض یې روزه نسای برداشتولی وي، که مسافر سوې امکانات د روزې نه و روزه وخوره، خو لیکن یو مخ معاف نه ده. فعدة من ایام اخر، شمار به بیا په نورو ورځو کې پرکې. لس روزې دې په ناجوړي وخوړې، بیا چې دا روزه تېره سوه بیا په دا 11 میاشتو کې بیا دغه لس روزې پرکه چې ستا د کال روزې 10 ورځې پوره سي. نو فمن کان منکم مریضا، هغه سړی چې په تاسې کې ناجوړه وي، او علی سفرین، یا په سفر کې وي، فعدة شمار یې من ایام اخر، بیا له نورو ورځو د دا دې په نورو ورځو پوره کړي، اوس دې نه نیسي. دا بله اساني ده چې الله جل جلاله د روزې په رابطه بیان کړه. او وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين،
شپږمه اساني الله جل جلاله بیانوي دا وعلى الذين يطيقونه په دې کې فدیة طعام مسکین په دې کې دوې توجیهګانې دي یوه توجیه بعضې مفسرین دا وایي چې دا اول وار چې روزه فرض سوه نو دلته بیا د دې مسلمانانو دپاره اختیار وي که دی روزه نسی نو هم صحیح ده که روزه نه نسی روزه خوري بیا به 4 پاوه غنم یا 8 پاوه اوربسې یا 8 پاوه خورما دا به صدقه کوي یو مسکین ته به ورکوي بالا په دغو دوه کې د ده خوښ ده که روزه پر تکلیف وي بیا دې فدیه ورکړي روزه دې نه نیسي وعلى الذین پر هغو کسانو یطیقونه چې دوی طاقت لري هو د دا روزه خو نیوای سای نه مسافر ده نه مریض ده فدیتون پر دوی باندې فدیه ستا که روزه نه نیسي طعام مسکین ډوډۍ دې ورکړي یوه مسکین ته د یوه مسکین ډوډۍ دغه 8 پاوه وربسې یا 4 پاوه غنم معلوم سوي دي په شریعت کې نو دا په اول وار کې چې روزه فرض سوه د خلکو دپاره په دې دوه مسلو کې اختیار څه وخت وروسته بیا دا اختیار منسوخ سو پرېښول سو دا وروستنی آیات په من شهد منکم الشهر فلیصومه هغه څوک چې له تاسې میاشتې ته حاضر سي هغه دې خامخا روزه نیسي دغه اختیار پرېښول سي دا ترې څه وخته بیا پاتې شو د الله جل جلاله د حکمت تقاضا ده اول وار روزه فرض وه پر خلکو بوج وه چې څه ناڅه خلکو یو څه وخت ونیوه د خلکو طبیعت ورسره عادت سی نو هغه رخصت یې الله ختم کړي